سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان یم او امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم یو کاریال معرفي کوم چې د هغې کاریال په ذریعه باندې یا د هغه اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو کولی شئ خپلو ملګرو ته د واتساپ لارې نه ښایسته او زبردسته پښتو سټیکرې ولېږئ. نو دوستانو د دې لپاره ډایرکټ راځم پلی سټور ته. وګورئ مخامخ ما سره په سکرین باندې پلی سټور دی. د پلی سټور را خلاص کړم او دې کې به په سرچ کې زه ورته ولیکم پښتو وا یا WA سټیکرز، دا به ولیکم دوستانو او لاندې نه به سرچ کوم. دلته بلاشه اپلیکیشن ما سره راغلی یا کاریالونه راغله دوستانو، خو دغه ټول زما نه دي په کار. اول نمبر باندې چې کوم اپلیکیشن راغلی په خیر و سټیکر اپلیکیشن په نوم باندې، دا یو به دوستانو زه را ډاونلوډ کړم. داسې ما سره تیار ډاونلوډ شوی دی دوستانو، تاسو به ځان سره ډاونلوډ کړئ. ما صرف تاسو طریقه ښودله چې پلی سټور کې دا څنګه پیدا کړئ. نو دې لپاره به زه دوستانو لاړ شم ډایرکټ همدې اپلیکیشن ته. دا ګورئ دا اپلیکیشن د ما سره په سکرین باندې مخامخ وګورئ، زه به دا را خلاص کړم. داسې وګورئ دوستانو دې اپلیکیشن کې څلور آپشنې دي چې کله تاسو را خلاص کړئ. اول سټارټ دی چې په دې کې ټولې هغه سټیکرې چې تیار جوړې شوي دي هغه تاسو راخیستلی شئ. دویم نمبر نورې اپلیکیشنې تاسو دې نه راخیستلی شئ. او دریم نمبر باندې تاسو خپله د خپل نوم باندې ایموجیس یا سټیکرې جوړولی شئ چې هغې باندې به هم انشاءالله تاسو ته ویډیو وکړم. او څلورم نمبر باندې کریزي وا سټیکر اپ، په دې کې نورې اپلیکیشنې هم تاسو د پلی سټور نه راخیستلی شئ. خو په نننۍ ویډیو کې دوستانو زه غواړم صرف تاسو څه وکړم، تاسو ته دا طریقه وښیم چې جوړې شوې پښتو سټیکرې څنګه د واتساپ لارې نه خپل ملګرو ته ولېږئ. نو زه به راشم سټارټ باندې به کلیک وکړم. دلته وګورئ دوستانو مختلف قسمه سټیکرې دي، تاسو چې نورې جوړ کړئ هغه هم همدې صفحه کې تاسو سره راځي. دې کې بلاشه سټیکرې دي دوستانو. زه به داسې کار وکړم چې دغه اول نمبر یا اول کټګوري والا به زه راواخلم. درته دا کټګوري مې راواخیسته او داسې اډ مې کړه. ډېر اسانه هغه پلس علامه باندې تاسو کلیک کوئ او بیا اډ کوئ، یا داسې دې باندې چې داسې کلیک کړئ اډ به کوي. نو ما سره اډ شوي. نو اوس به دوستانو ډایرکټ لاړ شم خپل واتساپ ته. وګورئ دلته دا زما سره د واتساپ اپلیکیشن دی. زه به راشم دې واتساپ ته او واتساپ کې وګورئ دوستانو دلته ما سره ډېر ملګري او زما کانټیکټ دي د واتساپ مختلف قسمه. زه کولی شم چې هر یو ته ولېږم. او زه به راشم دا لومړی بصیر برو دې ته به زه یو سټیکر ور ولېږم. دا وګورئ دې کې اوس د سټیکر به تاسو څنګه لیږئ. لاندې وګورئ هغه میسیج برخه کې کوم ځای کې چې تاسو چټ کوئ یا لیکل کوئ. نو مثال دلته زه راغلم دې ځای کې ما ولیکل چې سلامونه، سلام کلام مې وکړې. او د دې نه وروسته که چیرې زه غواړم چې یو سټیکر هم ورته ولېږم نو دلته وګورئ د ایموجي نښه باندې به داسې کلیک وکړئ او د دې نه وروسته لاندې راشي اخره کې وګورئ هماغه د ایموجیس شکل راغلی ورسره GIF یا ګفټ پکچر راغلی دی، ورسره خوا کې فولډر غوندې نښه راغلی، هماغه باندې به تاسو کلیک وکړئ داسې. او دلته بره وګورئ دوستانو ما سره تیار هغه اډ شوي دي، دغه یې وګورئ. دې باندې به زه داسې کلیک وکړم. دا وګورئ داسې دوستانو دې باندې چې کلیک وکړئ هغه د هغې ته لاړه او دې کې وګورئ نور داسې نور مختلف قسمه شته دی چې هر یو تاسو غواړئ ورته ویلېږئ. مثال دا یو وګورئ زبردست سټیکر دی ولامبه، بیا دلته راشي ورپسې ډېره مننه، دا یو بل دی. نو الله دې مل شه اخر د چټ کې تاسو چاته لیږئ. او دا کس به مو حیرانې چې ماته څنګه سټیکرې را لیږي، خو زه صرف طریقه تاسو ته ویډیو کې ښیم دوستانو. دا وګورئ وګورئ دوستانو مختلف قسم دي، بس تاسو دې نه لیږلی شئ خپلو ملګرو ته. نو امید دی دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. کولی شئ چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، که نه وي چینل ته چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د فیسبوک کې ګورئ فیسبوک کې هم لایک او کمنټ راکړئ، ملګرو سره ویډیو هم شیر کړئ یا شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.